د کمانډویانو نننۍ تازه میړانه افغان ځواکونو په سرحدي ساعتونو کې 455 طالبان وژلي. افغان ځواکونو په تیرو څلورو ساعتونو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو په وړاندې چڼیز عملیات او هوایي بریدونه ترسره کړي چې په پایله کې 608 طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ملي دفاع وزارت څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې افغان ځواکونو ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، لوګر، کندهار، هرات، فاریاب، جوزجان، بلخ، هلمند او کندوز ولایتونو کې پر طالبانو سخت عملیات ترسره کړي چې په نتیجه کې 455 تنه وژل شوي او 232 نورې سخت ټپیان کړي دي. د سرچینې په خبره په یادو موده کې افغان ځواکونو د طالبانو له لوري هغه کړۍ ماینونه چې د ملکي خلکو د تګ راتګ په لار کې ځای پر ځای کړي و هم له منځه وړي دي. باید یادونه وشي چې اوس مهال د هیواد په ډېر شمېر ولایتونو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې شدیدې شوې دي او هره ورځ د پاکستاني ترهګرو په شمول سلګونه طالبانو ته مرګ ژوبله اوړي. بلخوا افغان ځواکونو د کندهار ولایت په تختپل ولسوالۍ کې پر طالبانو هوایي برید ترسره کړی چې په پایله کې 15 طالبان وژلي دي. ملي دفاع وزارت څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې په یاد برید کې د طالبانو یو شمېر وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل ضرور سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت.